دا په ختیځ ننګرهار کې د غوړیو تولیدي فابریکه ده چې د پنبې له حاصلاتو غوړي پروسس کوي. لومړی د پنبې دانې دغه ماشین ته ورچول کیږي او وروسته یو بل ماشین ته چې دانه پکې میده کیږي او له دانې د غوړیو ترڅنګ کنجاړي هم بیلیږي ورځي. همدلته د غوړو او کنجاړي لارې سره بیلیږي چې یوې خواته تیل یعنې غوړي او بلې خواته کنجاړه تولیدیږي. تیل له یو څو نورو پروسو هم تیریږي ترڅو خالص او فلټر شي. تر فلټر وروسته تیل د کتنې او ارزونې لپاره لیبارټرۍ ته ورځي او بیا وړو او غټو بوتلو کې ځای په ځای کیږي. که څه هم کار یو څه سخت دی خو کورني تولید نوم یې کارګرو ته خوښي وربخي. د غوړیو دې فابریکې مسؤلین وایي مارکیټ ته په کتو د ورځې 10 ټنه خالص غوړي تولیدوي. د دوی په خبره که بزګرانو ته تیلي نباتاتو برخه کې تخمونه ورکړل شي نه یوازې دا چې د غوړیو په تولید کې به زیاتوالی راشي بلکې زیات شمیر خلکو ته به د کار زمینه هم برابر شي. دغه دهقانان چې دغه مثال موږ پنبه دانه په مدارس څخه استفاده کوو نو دغه دهقانان به هم اضافه شي که چیرته دولت توجه وکړي داسې نورو شیانو ته تیلي نباتات چې نور کښت کړي مثلا نفته پرست دي یا زغر دي یا نور دغه شیان چې ورڅخه تیل لاسته راځي هغه چې خواري وکړي او رواج یې کړي نو دلته دهقانانو ته هم کار پیدا کیږي نور په مستقیم او غیر مستقیم ډول ډیر خلکو ته دلته کار پیدا کیږي. د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ سرپرست رئیس ضمیر بسودي وایي تر ډیره یې بزګرانو ته د تیلي نباتاتو تخمونه ویشلي او په راتلونکي کې هم په پام کې لري چې بزګران دې ته وهڅوي څو په کرنیزو ځمکو کې د تیلي نباتاتو کار وکړي. څو ولسوالیو کې د لمرګلي پنبه او جوار سایبین لپاره 300 جریبه ځمکه موږ د سایبین لپاره کرلې وه چې په دې کې سایبین کرل شوي وو چې هغې له جملې څخه موږ یوازې 6 نمایشي قطعات د زعفرانو لرو چې د دغې تولید په نتیجه کې موږ کولی شو چې د تیلي نباتاتو فابریکې سره همکاري وکړو. دغه فابریکه چې له تیرو 4 کالو راهیسې په ننګرهار کې فعالیت کوي د مسؤلینو په خبره یې د سږني کال تولید یې د تیر په پرتله زیات دی. په دې فابریکه کې اوس مهال 15 تنه کارګران په کار بوخت دي. دوی وایي هڅه یې دا ده چې په کور دننه د غوړیو تولیدات پوره کړي څو له بهرنیو هیوادونو څخه د غوړیو راواردولو له احتیاجه خلاصون پیدا شي. 6 کاله کېږي د فابریکه کې کار کوم مخکې موږ سره پنجابیانو دلته کار کوو د فابریکې نو پنجابیانو سره موږ خپل کاریګر هغوی هم ورسره دوی سره یو ځای کړي وو تر څو موږ ټریننګ د پنجابیانو نه واخیسته او موږ ټول په خپلې په حساب باندې کار باندې مکمل ټول موږ سره اوس پنجابیان څوک نشته دی ټول کارونه په خپله کوو او زموږ خپل کاریګر دی او خپل تولید دی د وطن تولید دی او په خپل وطن خلک دی موږ سره د همدې وطن کاریګر دی همدوی کار کوي. دا غوړي نامخدا زموږ خپل لاس باندې جوړو خپله پنبه دانه اخلو خپله هر څه انشاءالله موږ خپل افغانان یو دلته ټول د ورونو د په خدمت کې لګیا یو او بله خبر دا چې د بار نه بې کیفیته غوړي چې راځي او د دې الحمدلله اکثره موږ مخ نیولی خو زموږ داسې ده چې پوره وس نه کېږي چې ټولو مخه ونیسو او د خپل وطن دپاره موږ انشاءالله خدمت کیو. په تیر کې همدا غوړي د بهرنیو هیوادونو څخه راواردېدل. دلته په ننګرهار کې یو څه د بهرنیو غوړیو مخنیوی شوی دی. مسؤلین وایي د سړک خرابوالی او د دې ترڅنګ د برق نشتون او ناامني هغه څه دي چې دوی لا هم له ستونزو سره مخ کړي دي. له حکومته په دغه برخه کې د همکارۍ غوښتنه کوي. جاوید رازمن، انعکاس رادیو تلویزیون، جلال آباد.